اسم محمد زمان است، مدیر بخش رنویلایت میدان هوایی بین‌المللی کابل. فعلا ما در سایه تکثیر الفا قرار داریم و بخش چراغ‌های تکثیر را که غیر فعال شده بود ما می‌خوایم دوباره فعال بسازیمش. بستش کن یک پاکش کن. خاطر خدمت به وطن آمدیم. هر شخص باید اگر خدمت میکنن باید خدمتشون صادقانه باشه و وطن خود صادقانه خدمت بکنن. منظور ما اینمی است، هدف ما اینمی است و تا که هستیم در این دولت و تا که زنده هستیم همین شعار ماست که ما باید صادقانه خدمت بکنیم و صادق باشیم در وظیفه خود. ما نمره میدان هوایی کار کوونکی ما نو په دې رنوی کې کار کوو تقریبا ما 15 کال کار کوو نو دومره وخت موږ ته موقع نه راکوله خارجیان او حساب دې به کار کوله اوس ماشاءالله د موږ خپل کارکونکي دومره توانایي لري چې په خپل کار وکړي په خپل خدمت وکړي نو ان شاء الله په موږ کې ان شاء الله د توانایي شته خپل واس قدرت پورې به د خپل کوشش کوو چې موږ په خپل مزل خدمت وګرځو.